يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا معرف تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د عملي تجوید له خپرونې سره یو ځل بیا زه محمد حضرت حنیف ستاسو په درانه چوپړ کې یم. لکه څنګه مو چې د نورو خپرونو په پیل کې د توصیو خبره له تاسو سره وه چې کوشش کوئ کله درسي خپرونې ته کښېنئ نو ځان سره مصحف ولرئ. قرآن مجید مصحف د تاسو په مخ کې واز وي او کوم صورت نه چې موږ درس کوو هغه صورت ځای تاسې راړولی وي. انشاء الله العزیز د درس په یادولو کې له تاسې سره مرسته او کومک کوي. نو په نننۍ درسي خپرونه کې به انشاء الله العزیز د عادیات صورت پاتې آیتونه لومړی تلاوت کوو، له هغې وروسته په همدې تلاوت شوي آیتونو کې د عملي تجوید درس وي. هیله ده چې خپرونه په غور سره واورئ او د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. راځو له کوم ځنډ پرته درس پیل کوو. د عادیات صورت اووم آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. دا آیتونه هر آیت منگ جدا و ځان ته تلاوت که لستونکي کولی سي چې د آیتونه یو له بل سره تړلي او وصل هم تلاوت کی، ولو که د هر آیت په اخیر باندې وقف کول، سا ختمول او لنوي سا سره لنوي تنفس سره دویم یا ورپسې آیت شروع کول دا بهتر دی، لیکن وصل یا یو ځای ویل د ټولو آیتونو دا هم جایز. خو لکه څنګه چې تیرو درسونو تیرو خپرونو کې موږ ویلو، د وصل په حالت کې د آیت آخرنۍ کلمه یا د آخرنۍ کلمې آخري حرف که چیرې متحرک وي د وقف په حالت کې هغه ساکن کیږي، هغه ساکن ویل کیږي، لیکن د وصل په حالت کې هغه بیا متحرک ویل کیږي. دارنګه موږ ویلو د وقف په حالت کې که چیرې موقوفه کلمه، کومه کلمه باندې چې موږ وقف کوو، که چیرې د هغې آخرنۍ حرف تنوین ولري هغه په الف باندې بدلیږي او د وصل په حالت کې هغه بیا همغه تنوین ویل کیږي. نو د وصل حالت او د وقف حالت لوستل دواړه فرق لري. دی وجې نه موږ غواړو چې د آیتونه وصل هم تلاوت کو تر څو د وصل لوستلو کیفیت او حالت او دارنګه د وقف کیفیت دواړو ترمنځ موږ فرق وکولی سو. نو د آیتونه یو ځلې وصل هم موږ وایو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. رزو تلاوة الشيئتونو کی دا عملی تجوید درس دا. وإنه واو کی شنڈی مکمل راغنڈیگی ترسو واو معروف تلفظ سی. و تاسی بنوی چی د شنڈو لراغنڈونو پرتا واو تلفظ سی. پا دی صورت کی واو تلفظ کیگی لیکن مجهول تلفظ کیگی، غیر کامل یا ناقص واو تلفظ کیگی او دا اشتباه ده. شنڈی با مکمل راغنڈیگی نو واو با معروف تلفظ کیگی. و انه حمزه زیر لري، کسرا یا زیر دا هم معروف تلفظ سی. و معروف تلفظی منگویلو معروف تلفظ بیدا سیوی چی کسری دی تلفظ پو وقت کی یا دی زیر دی تلفظ پو وقت کی آواز خکتا طرف تکشو. و انه مخامخ با آواز نوی، انه بنوی، ان چه مخامخ آواز. انه نون مشدد ده، مشدد نون کی غنه کیگی. غنه منگویلو د دوا حرکتونو په اندازه باندې آواز د پزی ورستی برخه کی تم کول دیتا غنه ویلی کیگی. نه به د دوا حرکتونو نه اندازه زیاتو نه بلغی نه کموی. وإن دا آواز چې د پزی ورستی برخه کی وی دا غنه ده. وإنه زیاد بینو دو. ها باندې چپا پیخ ده دیتا مد سلوی دا هم د دو پیخونو په اندازه باندې تلفظ کیگی. دو حرکتونه دا په حقیقت کې دو پیخ دی. یو پیخ چې څومره وخت کې تلفظ کیگی نو دا چې دو چند کی څومره اندازه که چې تلفظ کیگی په مغ اندازه باندې بدا کش کی. وإنه بنوی هو دا که یو پیخ وی هو بمنگویلی دا چپا پیخ دا دو پیخونه دی. وإنه هو على ذلك لام باندې ولار زور ده مد سله ده دا هم د دو حرکتونو په اندازه کش کیگی. على ډیر بنوی که دو حرکتونو نه اندازه زیاتیگی دا غلطی ده. مثلا ځینې لستون کی دی مد قصیر یا دا لنډ مد چې د دو حرکتونو په اندازه باندې باید کش سی دا لدینه زیاتوی زیاتی کش کوي دا اشتباه ده. مثلا وی على ذلك على دا غلط فقط دو حرکتونو په اندازه. وإنه على ذال باندې هم ولار زور ده دلته هم همغه مد سله ده. ذلك ذال لخپل مخرجنا صحیح تلفظ سی. ذال مخرج تیرو درسونو کې هم مونږ ویلو د دې لپاره چې ذال مخرج سره مونږ اکثر لستون کې نابلده یو چونکې دا مخرج عربي ژبه کې د مونږ ژبه کې نسته. دی وجې نه د ذال ضا ث درې واړو یو مخرج ده د ژبې څوکه د پورتنیو مخامخ غاښونو څوکې. تیرو درسونو کې د تصویر او د عکس په ذریعه باندې هم مونږ تاسو ته مخرج ښودلی. لهذا ذال خپل مخرج نه صحیح تلفظ سی. على ذلك خو ذل نه وروسته دغه الف یا د ذال په سر باندې چې الف ده دا ډک نسی. ذالک ونه وایو ذالک بلکې ذلك باریک. لشهید ها په ها باندې بدله نسی یا د ها په ځای باندې ها ونه وایو. لشهید ونه وایو شهید چونکې زیات لستون کې داسې دي چې ها په ها باندې بدلوي یا ها په ها باندې بدلوي یو د بل په ځای باندې دغه حروف وایي. دی وجې نه دې ته متوجه اوسېږي. ها صحیح تلفظ سی. لشهید ها ده شهید یا ساکنه ده لها نه وروسته یا ساکنه ده او له ساکنې یا نه مخکې ها زیر لري نو یا د مد توری ده د مد حرف ده
او دال دی لشهید دال د وقف لوجه ساکن کیږي. مونږ ویلو چې کله په کومه کلمه باندې مونږ وقف کوو که اخرنی حرف حرکت ولري هغه به ساکن کوو. اصل کې لشهیدون ده، لشهیدون، خو د وقف لوجه چې شهید باندې مونږ وقف کوو دوه پیښ تنوین دا په سکون باندې بدلیږي. وایو به لشهید. کله چې دوه پیښ تنوین په سکون بدل سکون سبب د مد مونږ تستویلی و او دا قانون و قاعده یاد ولرئ. د مد توري درې دي. واو ساکن مخکې ورنه پیښ وي، واو چې کله ساکن وي مخکې ورنه پیښ وي دا د مد توری ده. دارنګه یا چې کله ساکنه وي مخکې ورنه زیر وي د مد توری ده. او الف دا همیشه د مد توری وي. الف همیشه چونکه همیشه ساکن وي ما قبل ورنه فتحه وي. نو دا درې د مد توری دي. دا کچیری یوازې وي یعنی وروسته ورنه د مد سبب نه وي نو په هغه صورت کې بیا لنډ مد کیږي چې مد قصیر ورته ویلی کیږي. د دوه حرکتونو په اندازه اواز کش کیږي. او کچیری لدی د مد له تورو نه وروسته د مد سبب و. د مد سببونه دوه دي، یو سکون ده او یو همزه. سکون او همزه دا چې ځینې د تجوید علماو شد هم د مد سبب ښودلی، په حقیقت کې مشدد حرف هغه دوه حرف وي، لومړی ساکن وي او دویم حرکت لرونکی او له دواړو نه یو شد لرونکی توری جوړ سوی وي. هلته هم که سړی دقت وکوي په اصل کې سبب د مد همغه سکون ده کوم چې اول حرف ده. نو بنا په غوره قول د مد اسباب یا د مد سببونه فقط دوه دي، یو سکون دی یو همزه. نو کله چې د مد له تورو نه وروسته سکون وي یا همزه وي هلته بیا لنډ مد نه علاوه اوږد مد هم کیږي. په ځینو ځایونو کې دا اوږد مد کول لازمي او ضروري وي، واجب وي، ځینې ځایونو کې جایز وي. یو له هغه ځایونو نه چې لنډ مد نه علاوه اوږد مد پکې جایز ده هغه دا ځای ده کله چې سکون د وقف له وجې نه راسي یا سبب د مد د وقف له وجې نه راسي. دلته اوس د مد په توري کې اوږد مد کول یا له دوه حرکتونو نه زیات اندازه اواز کش کول دا جایز دي. او دی مد ته موږ ویلي وو مد عارض للسکون ویلی کیږي. مد عارض للسکون دلته لوستونکي ته اختیار وي دوه حرکته مد کوي چې لنډ مد ده، او کله دوه حرکتونو نه زیاتوي، دوه حرکتونو نه چې زیات مد کوي په هغې کې هم لوستونکي ته اختیار ده. درې حرکته، څلور حرکته، پنځه حرکتونو پورې اواز کش کولی سي. هره اندازه یې چې اختیار کړه د لپاره جایز ده. نو لشهید لنډ مد هم کولی سو، اوږد مد هم. دویم دال چې کله د وقف له وجې ساکن سه نو دال د قلقلې له حروفو نه د دال کې قلقله کیږي، آواز ته به ټکان ورکو. لشهید شهید داسې به نه وایي شهید آواز بند کو. لشهید وانه دلته هم د مخکنی آیت په سر کې چې وانه په همغه څیر باندې دا هم لوستل کیږي. وانه لحب الحا واضح تلفظ سی ها په حا باندې بدل نسی. لحب ونه وایو لحب بلکې لحب الخیر با مشدده ده قوت سره ویل سی. لحبل ونه وایو لحبل بلکې لحب بانه وروسته لام ساکن ده، ساکن لام کې آواز ټکان پیدا نه کی. چونکې موږ ویلو قانون او قاعده موږ تاسو ته ښودلې وه چې د قلقلې له پنځه حروفو نه علاوه د قلقلې له پنځو حروفو نه علاوه چې قاف طا با جیم دال دي له دې نه علاوه باقي نور هر حرف چې کله ساکن وي آواز ته به ټکان نه ورکو. آواز به د حروف به بدون له ټکان د آواز نه موږ تلفظ کوو. مثلا وایو لحب الخیر بالخیر داسې به نه وایو لحب الخیر بل دا لام ته چې ټکان ورکو دا اشتباه ده. چونکې دا صورت او دارنګه ورپسې صورت د آیتونو لومړیو کلماتو کې ساکن لامونه ډېر زیات دي. په دې خاطر باندې دې ټکي ته تاسې متوجه کوو چې ساکن حرف کې آواز ټکان پیدا نه کړي.
او دغه ترتیب او طریقه غالبا مخکې کوم خبرونه کې هم موږ تاسو ته ښودلې وه، یو ځل بیا یې وایو د دې لپاره چې دا ستونزه او مشکل حتی په قاري صاحبانو کې هم شته ده. نو دې وجې نه دې خپل اشتباه او غلطۍ ته متوجه اوسېږي تر څو دا کلمات درست او صحیح تلفظ کو. ساکن حروف بدون لټکان د آواز نه تلفظ. طریقې څنګه ده؟ موږ ویلو ساکن حرف مخرج باندې به مثلا که چیرې له ژبې نه ادا کېږي نو ژبه له تالو سره لګېږي یا به له غاښونو سره لګېږي. ژبه به له تالو او له غاښونو نه تر هغې نه پورته کوو تر څې چې موږ ورپسې حرف شروع کوو. ساکن حرف پسې چې کوم حرف ده هغه چې کله موږ شروع کوو نو د مخکني ساکن حرف نه به د هغې له مخرج نه به موږ ژبه را لرې کوو. مثلا دلته لام ده، لحب اللام، د لام په مخرج باندې به ژبه وي. کله چې موږ خا تلفظ کوو نو د لام له مخرج نه به ژبه را لرې کوو. وانه لحب الخير بالخير، خا شروع کوو، لام له مخرج نه به ژبه لرې کوو. په دې ترتیب او طریقې سره لام بدون لټکان د آواز نه تلفظ کیږي. لشدید، دلته هم دال د وقف له وجې ساکن کیږي او دال د قلقلې له حروفو نه د قلقله وسي. دویم دلته هم د لشهید په څیر مد عارض للسکون ده، لنډ مد او اوږد مد دواړه جایز دي. افلا يعلم، افلا يعلم، حمزه واضح تلفظ سي. افلا لام په الف باندې ولاړ ده خو الف به باریک ویو، لام او الف دواړه باریک حروف دي، باریک ویل سي. افلا يعلم، عین دلته هم ساکن ده، آواز ټکان پیدا نه کی. دویم عین په حمزه باندې بدل نسی، یعلمو نه وی یعلمو بلکې یعلمو، یعلمو عین حلق نه واضح تلفظ سي. یعلمو اذا بعثر، اذا ذال له خپل مخرج نه صحیح تلفظ سي او ذال نه وروسته الف ده، الف باریک ویل سي. اذا ونه ویو اذا بلکې اذا باریک. اذا بعثر، بعثر با باندې پیښ ده، پیښ معروف تلفظ سي. بعثر دارنګه ثا له خپل مخرج نه واضح او صحیح تلفظ سي. لږ وړاندې موږ ویلي کوم ځینه چې ذال ادا کیږي له همغه ځینه ثا هم ادا کیږي. د ژبې څوکه د پورتنیو مخامخ غاښونو څوکې. بعثر د ثا په ځای باندې سین ونه ویو، داسې ونه ویو بعثر، بعثر سین نه ده بلکې ثا ده. بعثر را زور لري ډکه تلفظ کیږي. بعثر ما في القبور، ما میم نه وروسته الف باریک ویل کیږي، میم نه وروسته الف ډک ونه ویل سي، داسې به نه وایو ما في الصدور، ما في القبور بلکې ما في القبور. قاف لډک حروف نه ده، فی القبور کې قاف ډک تلفظ سي. دویم دا چې قاف په کاف باندې بدل نسی، فی القبور ونه ویو کبور. ځینې لوستونکي دي قاف په کاف باندې بدلوي، دا اشتباه ده، غلطي ده. فی القبور نه ده، فی القبور قاف ده او قاف هم ډک ویل کیږي. له با نه وروسته واو ساکن ده. موږ ویلي وو چې کله واو ساکن وي او مخکې ورنه پیښ وي نو دا د مد توری ده، لهذا دلته واو د مد توری ده. او را د قبور، را د وقف له وجه ساکن کیږي، سکون سبب د مد ده. دلته هم مد عارض للسکون ده، لنډ مد او اوږد مد کول دواړه جایز دي. ما فی القبور بس لنډ مد، ما فی القبور اوږد مد دواړه جایز دي. وحصل، وحصل صاد مشدد حرف ده قوت سره ویل سي. وحصل ونه وی وحصل بلکې حصل، حصل. دویم دا چې صاد له ډکو حروفو نه ده ډک تلفظ کیږي، ډک به صاد به ډک تلفظ کو. او موږ ویلي وو چې د ژبې وروستۍ برخه بره تلو سره نښلي. صاد د ډک ویلو لپاره ژبه د ژبې وروستۍ برخه بره له تلو سره لګیږي. وحصل، حصل. دریم دا چې صاد له ډک حروفو نه ده
شونډې راغونډې نسی. وحصل به نه وایو. ما فی الصدور، ما فی الصدور. دلته هم صاد مشدد د قوت سره ویل سي. صاد لړک حروفونه ده، ډک تلفظ. صدور دا هم د قبور پشان مد عارض للسکون ده دلته. ان ربهم، ان نون مشدد ده، مشدد نون کې مونږ ویلو غنه کیږي. دو حروف دي، نون مشدد او میم مشدد، دواړو کې غنه کیږي. ان ربهم، را باندې زور ده، ډک تلفظ کیږي. او با مشدد د قوت سره به وایو. ان ربهم، ربهم. میم ساکن او له هغې وروسته د با حرف راغلی ده، نو ساکن میم کې اخفا کیږي. د ساکن میم قانون او قاعده دا ده چې کله له ساکن میم نه وروسته با راغلی وي هلته په میم کې اخفا کیږي، او دې اخفا ته اخفای شفوي وایي. یو د ساکن نون او د تنوین د نون اخفا ده. هلته موږ ویلو چې ساکن نون او ساکن تنوین نه وروسته، نو ساکن نون او د تنوین له نون نه وروسته 15 حروفو کې چې کوم حرف راځي هلته اخفا کیږي، ساکن نون او نون تنوین کې. او ساکن میم کې اخفا فقط یو حالت کې وي چې کله له ساکن میم نه وروسته با راغلی وي، میم ساکن کې بیا اخفا کیږي، او دې اخفا ته اخفای شفوي وایي. اخفا مونږ ویلې وه اخفا د آواز پټولو ته ویلی کېږي. نو ساکن میم کې اخفا په دې معنی چې ساکن میم آواز به د میم په مخرج کې مونږ پټوو، میم به له خپل مخرج نه پورا واضح او ښکاره نه وایو، پورا واضح او ښکاره به نه وایو. که چیرې میم له خپل مخرج نه په دې حالت کې هم پورا واضح تلفظ سي، نو دا بیا اظهار ده، دې ته د میم ساکن اظهار ویلی کېږي، اخفا صفت ختمیږي. ترتیب او طریقه به یې څنګه وي چې میم د میم آواز په خپل مخرج کې پټ سي او د اخفا صفت دلته وي. طریقه یې همدا ده، غالبا تیرو درسونو کې هم کوم درس کې ما ورته اشاره کړې وه. طریقه یې دا ده چې دواړه شونډې به د میم د تلفظ په وخت کې نرمې یو ځای کوو، قوت سره به یې نه یو ځای کوو. کومو ځایونو کې چې میم کې اظهار کېږي، اظهار هلته شونډې په قوت سره یو ځای کېږي. نو اخفا په ځای کې کوم ځای کې چې اخفا کېږي هلته به شونډې قوت سره نه یو ځای کوو، بلکې نرمې به یو ځای کوو. د نرم یو ځای کولو په صورت کې آواز د میم آواز دا په شونډو کې پټیږي، په خپل مخرج کې پټیږي، او د اخفا صفت دا مراعات کیږي. نو داسې به یې تلفظ کوو. ربهم، ربهم. هم به نه کوو، هم چې شونډې دواړه قوي یو ځای کوو. ربهم، هم. تاسو وګورئ هم او د هم ترمنځ فرق. هم کې میم واضح او ښکاره تلفظ، او هم د میم آواز یو نوع پټ ده په خپل مخرج. ربهم بهم، بهم یوم. دلته هم میم ساکن ده، ولا ساکن میم نه وروسته یا راغلی یا د اظهار له حروفو نه ده. دلته میم ساکن کې اظهار کیږي. ربهم بهم یوم. دلته به اخفا نه کوو، غنه به نه کوو، زر به تیریږو. بهم یومئذ، یومئذ. ذال لاندې دوه زیرونه دي، د تنون تنوین وایي، او له هغې نه وروسته لام راغلی ده، او لام دا د ادغام له حروفو نه ده. غالبا تېره خپرونه کې موږ د ادغام حروف تاسو ته ښودلي وو چې مجموعه یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، دا شپږ حروف دا د ادغام حروف دي. کله چې له ساکن نون او یا د تنوین له نون نه وروسته دې شپږو حروفو کې کوم حرف راځي هلته به ساکن نون په دې وروستي حرف کې داخلوو، ادغام به کوو. ادغام معنا هم دا ده چې داخلول. ساکن نون او د تنوین نون به په وروستي حرف کې داخلوو. خو فرق فقط دومره ده چې په دې شپږو حروفو کې دوه حرفونه داسې دي چې هلته ساکن نون او د تنوین نون مکمل په وروستي حرف کې داخليږي، په دې معنا چې حرف د غنې له صفت سره ټول داخليږي، او دې ته ادغام تام یا کامل ادغام ویلی کېږي.
چې هغه دوه حرفونه یو لام ده یو را ده، لام او را دې دواړو حرفونو کې کامل ادغام کیږي یا تام ادغام کیږي. مثلا دلته یومئذ اصل کې د یومئذ نون ده، دا نون ختمیږي، نون په لام باندې بدلیږي، لام په لام کې داخلیږي. خو دغه د تنوین نون دا په لام کې د غنې له صفت سره داخلیږي، غنې صفت هم نشته، داسې به نه وایو یومئذ لخبیر، بلکې یومئذ لخبیر. او متباقي څلور حرفونه چې یا میم واو نون ده، هلته بیا ساکن نون او د تنوین نون فقط داخلیږي، د غنې صفت باقی وي، هلته به د غنې صفت باقی وي. یومئذ لخبیر، خبیر. یو خدا چې یا ساکنه د مخکې لغې زیر ده نو یا د مد توری ده، را د وقف له وجې ساکن کیږي، سکون سبب د مد، دلته هم مد عارض للسکون کیږي، لکه قبور، صدور. د نورو آیتونو په آخر کې چې مد عارض للسکون و، خبیر کې هم مد عارض للسکون ده. دویم قانون ته متوجه اوسیږي، را دلته باریک ویل کیږي، ولې را د وقف له وجې ساکنه کیږي. را چې کله ساکن وي او ما قبل ورنه ساکنه یا وي، را خپله ساکنه وي مخکې ورنه ساکنه یا وي، دا را به همیشه موږ باریکه وایو. لخبیر مثلا، قدیر، بشیر، خبیر، دا راګانې همیشه ساکنې دي. ولو که بل قانون موږ ویلی و چې را خپله ساکنه وي مخکې حرف هم ساکن وي، دریم حرف حرکت ته به موږ ګورو. دریم حرف که دریم حرف باندې زیر و را به باریکه وایو، او که دریم حرف باندې زور و یا پیښ و نو را به بیا ډکه وایو. خو دا کلمات بیا له غیر مستثنا دي، کله چې را ساکنه وي ما قبل ورنه یا ساکنه وي بیا به دریم حرف حرکت ته نه ګورو، دا په هر حالت کې باریک ویل کیږي. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، دا د نن ورځې د عملي تجوید خپرونه، نننۍ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسوو، تر دې چې راتلونکې اونۍ له نوي درس او نوي خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تر هغې مو په بخښونکي او مهربانه الله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نصفه